سلامونه وخت مو بخیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستان کرکټ بورډ په مارچ میاشت کې بل افغانستان سره شل ورځې لړۍ کوي او انډریو ټای د راشد خان دغه په زړه پوره ریکارډ مات کړ او هند کرکټ بورډ وایي ځانونه مه ستړي کوئ، آسیا جام به په اماراتو کې ترسره شي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. پاکستان کرکټ بورډ په مارچ میاشت کې بل افغانستان سره شل ورځې لړۍ کوي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر اعلان وکړ چې پاکستان او افغانستان ترمنځ به شل ورځې سیالۍ لړۍ د روان کال د مارچ په پای کې به ترسره شي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي په ټویټر خپل پیغام کې ویلي دي چې دواړه لوبډلې به په شارجه کې د دریو شل ورځو نړیوالې لوبې لړۍ ترسره کوي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وایي دا لوبې لړۍ به د استرالیا سره د افغانستان د لوبې لړۍ د لغوه کېدو له امله د بدیل مصروفیت په توګه ټاکل شوی دی او ترسره به شي. هغه زیاته کړه چې افغانستان ته د کرکټ د آسیا شورا په عوایدو کې مساوي ونډه ورکول یوه ښه پریکړه ده او موږ یې بشپړه ملاتړ کوو. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جنوري په میاشت کې د افغان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره د یوه ورځنۍ لوبې د لړۍ د ترسره کولو لپاره سره اړیکه ونیوله او پاکستان د شل ورځو سیالۍ د کولو وویل. انډریو ټای د راشد خان دغه په زړه پوره ریکارډ مات کړ. د استرالیا تیز توپ اچونکی انډریو ټای لومړنی چټک توپ اچونکی شو چې په شل ورځو کرکټ کې 300 وکټې پوره کوي چې په دې سره یې راشد خان ریکارډ مات کړ. دغه استرالیایي توپ اچونکی د بیګ باش سیالیو په پایلو پارت سکریجرز لپاره زبردست توپ اچونه وکړه او په 211 لوبو کې خپله 300 وکټې پوره کړې. خو راشد خان بیا د ورو توپ اچونکو لخوا په لږو شل ورځو لوبو کې 300 وکټو پوره کولو ریکارډ له ځان سره لري، خو په مجموع کې دویم مقام ته ولوېده ځکه چې نوموړی دغه کارنامه په 214 لوبو کې ترسره کړې دي. له راشد خان وروسته د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر ملنګا په 222 لوبو کې 300 وکټې پوره کړې وې او د سویل افریقا تکړه لیګ سپینر عمران طاهر په 240 لوبو کې 300 وکټې پوره کړې دي او د ویسټ انډیز الراوندر سنیل ناراین په 252 شل ورځو لوبو کې 300 وکټو اخیستو بریا ترلاسه کړې ده. هند کرکټ بورډ وایي ځانونه مه ستړي کوي، آسیا جام په اماراتو کې به ترسره کیږي. په دې ورځو کې پاکستان ته د هند لوبډلې د تګ او نه تګ په اړه بحثونه روان دي او پاکستان کرکټ بورډ دا دریځ خپل کړی دی چې هند به خامخا د آسیا جام لپاره پاکستان ته راځي. خو هند کرکټ بورډ وایي چې ځانونه مه ستړي کوئ. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي وایي که هند پاکستان ته د آسیا جام لپاره نه راځي نو موږ هم د نړیوال جام لپاره هند ته نه ځو. خو هند کرکټ بورډ خپل دریځ کلک کړی دی. د هند کرکټ بورډ سکریټر جی شاه په بحرین کې د آسیا کرکټ شورا په غونډه کې د هند دریځ یو ځل بیا تکرار کړی دی او وی ویل چې حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته سفر وکړي. هند کرکټ بورډ وایي هند له نورو بورډونو غوښتي چې وضعیت درک کړي. ټول غړو هوکړه کړې ده چې تر یوې میاشتې انتظار وباسي. هندي رسنۍ دا هم وایي چې هند د آسیا جام سیالیو په کوربهتوب چې پاکستان سره دی کوم اعتراض نه لري. هند کرکټ بورډ وایي آسیا جام به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي او کوربه به یې پاکستان وي او دغه سیالۍ به په دریو ځایونو دوبۍ، شارجې او ابوظبي کې ترسره شي. خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.